ماته سره زر راوباسه. په یو لرې ښایسته کلي کې یو غریب هلک احمد د خپلې مور سره په یو زاړه کور کې اوسېده. د دوی ژوند ډېر سخت او اکثره به په کور کې د خوړلو څه نه و. بهر سخت باد لګېده او باران غږ اورېدل شو. مور په غمجن غږ وویل: بچیا نن بیا په کور کې څه نشته؟ احمد خپل تبر واخیستو او د لرګیو لپاره ځنګل ته روان شو. هغه په ډېر زحمت وچو لرګي ټولول. ناڅاپه احمد د یوې لویې ونې لاندې یو بوډا سړی ولیده. بوډا ډېر کمزوری ښکارېده. احمد زر ورمنډه کړه او مرسته یې ورسره وکړه. احمد خپل د اوبو کوزه راویسته او بوډا ته یې اوبه ورکړې. بیا یې خپله وچه ډوډۍ هم ورسره شریکه کړه. بوډا په موسکا ورته وویل: بچیا ستا زړه د سرو زرو دی. بوډا احمد ته یو جادویي میچن ورکړه. کله چې احمد میچن واخیسته له هغې څخه روښانه رڼا وځلېده. احمد میچن کور ته راوړه. مور یې حیرانه شوه او ویل: دا څه دي راوړل؟ احمد میچن په دسترخوان کېښوده. احمد په مینه وویل: ای میچنې موږ وږي یو، ښه خوراک راکړه. ناڅاپه میچن په جادو سره وګرځېده. له میچن څخه تازه میوې او ګرمې ډوډۍ راووتې. مور او زوی د خوشحالۍ له امله ژړل. د احمد د جادویي میچن خبره ورو ورو د باچا تر غوږه ورسېده. باچا چې د سرو زرو خیال واورېده سترګې له حرصه سرې شوې. باچا خپلو عسکرو ته امر وکړو چې د احمد کور ته لاړ شي. عسکر د احمد کور ته ورننوتل. هغوی میچن په زور واخیسته او احمد یې په جیل زندان کې بندي کړو. باچا میچن دربار ته راوړه. باچا په غرور وویل: ماته سره زر راوباسه. ناڅاپه میچن په جادو سره وګرځېده. له میچن څخه د سرو زرو سیلاب راووت. باچا حیران شو خو زر پوه شو چې ستونزه جوړه شوه. سرو زرو ټول دربار ډک کړو. باچا چیغې وهلې: بنده یې کړئ، بنده یې کړئ. په همدې وخت کې احمد له جین څخه راوستل شو. احمد په ارامه میچن ته اشاره وکړه. میچن سمدستي ودرېده. باچا حیران احمد ته کتل. احمد وویل: جادو بنې کار کوي نه په زور. چا چې د غریب حق خوړلی وي مال ورته بلاتې دي. باچا پښیمانه شو او له احمد څخه یې بهانه وغوښته. باچا احمد ته انعام ورکړو. احمد بیرته خپل کور ته ستون شو. هغه د کلي له غریبانو سره مرسته شروع کړه او جادویي میچن یې په ارامه څرخېده.